د مرحوم الحاج زین العابدین خیریه بنسټ یو ځل بیا له 100 مستحقو کورنیو سره مرسته وکړه. لغمان ولایت کې د مرحوم الحاج زین العابدین خیریه بنسټ د زکات برنامې له لوري یو ځل بیا له 100 بېوزله غریبو او مستحقو کورنیو سره د خوراکي توکو مرسته وشوه. د یاد بنسټ ولایتي مسؤل ډاکټر همایون لغمانی کاونغږ راډیو ته وویل چې د مرحوم الحاج زین العابدین خیریه بنسټ د زکات برنامې له لارې مو یو ځل بیا 100 کورنیو سره د بېلابېلو خوراکي توکو مرسته وکړه. نوموړی وایي په مرسته کې هرې کورنۍ ته 50 کیلو وړه، 15 لیټره غوړي، نیم من بوره او نیم کیلو چای شامل و چې نن مو یادو 100 کورنیو ته وسپارل. کوم واده چې موږ کړی و چې موږ 3,000 کورنیو ته رسیدګي کوو، هغه نن درېیم پړاو ده. نن چهارشنبه 26 د دلوه کې موږ وشو کولی چې لغمان کې مستحقو 100 کورنیو ته موږ د زکات پیسې د خوراکي توکو په بدل کې چې په ده کې غوړي، چای، بوره او اوړه شامل ورسوو. همایون وایي زموږ کور ته د مرستو اخیستلو لپاره مه راځئ، ځان مه په تکلیف کوئ. زموږ د سروې ټیمونه ستاسو سیمو ته راځي، هلته بېوزله او مستحقې کورنۍ راجستر کوي، بیا همغې کورنۍ ته زنګ وهو او مرسته ورسره کوو. ګرانو ورونو، تاسې زموږ کور ته مه راځئ، زموږ ټیمونه د توصیم اوقات په مطابق تاسو کله ته راځي. کله چې زموږ ټیم ستاسو کلي ته راغلل، هلته ملا امام د مسجد د کلي ملک سپینګیری جومات کې کینی، دوی ته دا مستحقین په ګوتې کوي. بیا هم مونږ دا د ده لپاره چې ځان ښه مطمئن کړو، زموږ دا ټیم چې زه به یې په مشرۍ کې هر یو بیا به ځي دغه کور هم ګوري، پس له هغه هلته د نوم ثبتېږي، دا نوم مونږ ته راځي، مونږ د دې مال غواړو، بیا دې ته زنګ وهو. نوموړی زیاتوي موږ له یو شمېر مستحقو کورنیو سره نغدي مرستې هم کوو او په لوی اختر کې به دوی باندې د قربانۍ غوښې هم وویشو. موږ مستحقینو سره د ضرورت په وخت کې نغدي مرستې هم کوو. په لوی اختر کې به انشاءالله دوی ته د قربانۍ غوښې وویشو، ورکوو. مرسته اخیستونکو د یادې مرستې په اخیستلو سره خوښي وښوده او د مرحوم الحاج زین العابدین له خیریه بنسټ څخه یې مننه وکړه چې په دې سخت وخت کې د دوی لاسنیوی وکړ. الله دې جنتونه ورکړي چې موږ مسکینانو سره دغه کومک او دغه مدد وکړو. الله دې ښه ورسره وکړي، الله دې مخې ته ودرېږي، الله پروردګار دې وبخي. نن له دې حاجي صاحب نه زموږ سره دا مرسته وکړله، خدای پاک دې ورته خیرات او زکات قبول کړي او موږ ډېر له ده نه خوشحاله یو چې موږ ډېره غریبي ده، یو بد حالم ده چې دا موږ ته دغه یو مرسته راکوي. موږ ډېرې دعاګانې تل دته په کور کې کوو او زه خپله خاوند ما سرطان ده او زه ډېره یو بېوزله. د یادونې وړ ده چې د مرحوم الحاج زین العابدین خیریه بنسټ له تېرو 100 کلونو راهیسې لغمان کې له بېوزله کورنیو سره مرستې کوي چې په روانه میاشت کې تر دې دمه شاوخوا 400 کورنیو سره مرسته کړې چې د مرستو دغه لړۍ به تر لوی اختره دوام کوي. لاله غ ابراهیمي، کاونغه خپلواکه راډیو، لغمان.